د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د بدني ښکلاو دریمه برخه. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین. اما بعد، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلا بیان مو مخکې تر دې ځای رسولی و چې د مخ مبارک په عنوان کې روانو تر دې روایته پورې چې امام مسلم رحمه الله د حضرت ابي طفیل رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې یو وخت د ده رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه چې ای ابو طفیله، د پیغمبر علیه السلام د ښکلا بیان راته وکړه. ده رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې د پیغمبر علیه السلام مبارک سپین ځلاند مخ و. دا روایت امام مسلم په خپل کتاب صحیح مسلم کې ذکر کوي. او بل روایت د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د مخ په ښکلا کې امام مسلم رحمه الله د حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه څخه روایت نقل کوي چې دی مبارک امام مسلم فرمایي چې د حضرت جابر رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د تورې په څیر و، یعنی د تورې په څیر ښایسته ځلاند مخ و. حضرت جابر رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې نه، بلکې د لمر او د سپوږمۍ په څیر و. او د پیغمبر اسلام مخ مبارک ګرد و. علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله په خپل کتاب وصف النبي صلی الله علیه وسلم کې تر دې حدیث لاندې د حافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله څخه نقل کوي چې هغه په فتح الباری کتاب کې فرمایي چې په عربو کې دا مشهوره وه چې د یو شي تشبیه به د لمر سره ورکوله، نو د دوی به مقصود د هغه شي روښانتیا او صافوالی و. یعنی پلانکی کس داسې ځلیدونکې چهره لري لکه لمر، داسې روښانه او صفا څیره لري لکه لمر. او چې کله به عربو د یو شي تشبیه د سپوږمۍ سره ورکوله، نو د دوی به مقصود تازگی او شایست و. یعنی پلانکی کس په شایست او تازگی کې داسې دی لکه سپوږمۍ. نو کله چې د حضرت جابر رضی الله عنه څخه پوښتنه وسوه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښکلا داسې وه لکه د تورې، حضرت جابر رضی الله عنه دستي ځواب ورکړ چې نه، بلکې پیغمبري ښکلا او ځلا داسې وه لکه د لمر، او تازگی یې داسې وه لکه سپوږمۍ. امام بخاري رحمه الله د حضرت برا رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د حضرت برا رضی الله عنه څخه چا پوښتنه وکړه چې آیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک داسې و لکه توره؟ حضرت برا رضی الله عنه جواب ورکړ چې نه، بلکې داسې و لکه سپوږمۍ. دلته بیا حافظ ابن حجر رحمه الله تر دې حدیث لاندې لیکي چې د سائل پوښتنه دوه احتماله لري. یعنی کم چا چې د حضرت جابر څخه پوښتنه وکړه چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک لکه توره داسې و، دا پوښتنه یې دوه اړخه لري. یو دا چې سوال کوونکي پوښتنه وکړه چې آیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک اوږد و لکه توره؟ حضرت جابر رضی الله عنه حضرت برا رضی الله عنه ځواب ورکړي چې نه، بلکې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخ مبارک د سپوږمۍ غوندې ګرد و. او د سائل د سوال کولو بل احتمال او بل اړخ دا دی چې سائل پوښتنه وکړي چې آیا پیغمبري چهره په ښکلا او په ځلیدلو کې داسې وه لکه توره؟ حضرت برا رضی الله تعالی عنه جواب ورکوي چې نه، بلکې پیغمبري ښکلا او ځلا تر تورې هم زیاته وه، لکه د سپوږمۍ غوندې داسې ښایسته مخ یې و. ابو عبدالرحمن رحمه الله او علامه برزنجي رحمه الله د حضرت ابو عبیده رضی الله تعالی عنه څخه نقل کوي چې هغه به ویل چې پیغمبري چهره په کامله توګه ګرده نه وه، بلکې د څه اوږدوالي سره سره ګرد مخ یې و، لکه همداسې چهره چې په عربو کې د ستاینې وړ ده. دا خبره علامه ابو عبدالرحمن په خپل کتاب وصف النبي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کوي، او علامه برزنجي په خپل کتاب شرح مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کوي. او بل روایت علامه برزنجي رحمه الله فرمایي
چې په بعضو روایت کې د پیغمبري چهرې او ښکلا تشبیه د لمر سره ورکول سوې ده او په بعضو روایاتو کې بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د مخ تشبیه د سپوږمۍ سره. نو د دې روایاتو په مابینځ کې ټکر نسته، ځکه چې په محبوب صلی الله علیه وسلم کې هم د لمر صفات و هم د سپوږمۍ. او بله وجه دا ده چې د عربو او د شاعرانو دا عادت و چې د ښکلو او د ښایستو تشبیه به یې د لمر او د سپوږمۍ سره ورکوله. نو دا روایات د عربو او د شاعرانو د دوی د خپل عادت سره سم ویل سوي. کنې که داسې نه وي، حقیقت ته که وګورو د پیغمبر علیه السلام ښکلا تر ټول مخلوق لوړه او زیاته ده. لکه د دې خبرې په تایید کې هغه روایت چې د حضرت جابر ابن سمره رضی الله عنه څخه دی چې مخکې هم تیر شو، چې دی فرمایي چې په یو داسې شپه کې راووتم چې هغه شپه په سپوږمۍ باندې روښانه وه. پیغمبر علیه السلام مې په یو سره جوړه کې ولیدی. ما چې و پیغمبر علیه السلام ته وکتل، بیا مې و سپوږمۍ ته وکتل. زما په سترګو کې پیغمبر علیه السلام تر سپوږمۍ ښایسته و. علامه برزنجي رحمه الله خبره پسې زیاتوي او فرمایي چې پیغمبري ښکلا او رڼا خو په ټولو اطرافو د مځکې او اسمانو غوړېدلې وه او غوړېدلې ده. د دې سره سره الله جل جلاله په بدني کمالاتو او باطني کمالاتو هم نازولی دی. خو که حقیقت ته وګورو نو د هر شي نور الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام د نور څخه پیدا کړی دی. نو د پیغمبر علیه السلام نور داسې ذاتي او خپل ځانی دی چې هیڅ وخت د پیغمبر علیه السلام څخه نه جلا کېدی، نه په ورځ کې او نه په شپه کې. او بالمقابل د سپوږمۍ نور ذاتي او خپل هم نه دی، بلکې د سپوږمۍ خو د لمر څخه د نور خیرات غواړي. او بل د سپوږمۍ هغه خواستي نور هم بشپړ او پوره رڼا نه ورکوي، کله په کمیدو کې وي او کله خو یو مخ توره سي. دا خبره امام علامه برزنجي رحمه الله په خپل کتاب مولد النبوي صلی الله علیه وسلم کې ذکر کوي. خو دلته یوه یادونه زه زیاتوم چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اړه باندې زموږ دا عقیده ده چې هم نور دی او هم بشر دی. پر نورانیت باندې هم دلایل سته، لکه د احادیث چې بار بار تیریږي او یا آیاتونه هم سته. او پر بشریت باندې هم دلیل دی. یوازې د نور عقیده یا یوازې د بشر عقیده ساتل هغه نه دی صحیح. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هم نور دی او هم بشر دی. امام دارمی رحمه الله، امام بهقي رحمه الله او داسې نور کتابونه د ابو عبیده رضی الله عنه څخه نقل کوي چې دی مبارک فرمایي ما د ربیع بنت معوذ رضی الله تعالی عنها څخه پوښتنه وکړه چې د پیغمبر اسلام د چهرې مبارکې بیان راته وکړه. دې مبارکې راته وویل که دې لیدلی وای تا به ویل چې لمر راوختی. یعنی پیغمبر اسلام داسې ښکلی او ښایسته و چې که دې لیدلی وای تا به ویل چې لمر راوختی. دا روایت سنن دارمی او دلایل النبوه دواړه ذکر کوي. او امام سیوطي رحمه الله په حواله د ابن عساکر رحمه الله د حضرت جابر رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې جبرائیل علیه السلام راته راغلی او بیا یې وویل چې الله جل جلاله سلام در باندې وایي او وایي چې ای زما حبیبه صلی الله علیه وسلم د یوسف علیه السلام و حسن ته مې د کرسۍ د نور جامه ور اغوستې وه او ستا د مخ و حسن ته مې د عرش عظیم د نور جامه ور اغوستې ده. دا روایت په علامه سیوطي رحمه الله په خپل کتاب خصائص کبرا کې ذکر کوي. دا روایت په خصائص کبرا کې ذکر شوی دی. لکه شاعر په دې اړه باندې شعر هم وایي زما جانانه طلبګار یم ستا د سپین مخ هسې تږی د دیدار یم ستا د سپین مخ نقاب دور کړه زه بلبل ستا د ګلشن یم ثنا خوانه لوی سهار یم ستا د سپین مخ کمی پریسی 12 بنده لا مقیم یم هسې نه چې توبهګار یم ستا د سپین مخ پی پر پی که د ګردو څټکې اوري
دلته ګډ د عشق په کار یم ستا د سپین مخه پی در پی که د ګردو څه ټکې اوري دلته ګډ د عشق په کار یم ستا د سپین مخه که مې جام ستا د لبانو پر خوله کښېښود خود به وایم نازوردار یم ستا د سپین مخه زه عبدالعزیز که غرق یم په تورتم کې پروا نسته چې خریدار یم ستا د سپین مخه. بل عنوان چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک د ښکلا په اړه جاري ساتو هغه د پیغمبر اسلام د رنګ مبارک په اړه دی. د پیغمبر اسلام د رنګ ښکلا داسې وه چې ډېر ښایسته سپین نوراني ځلېدونکی رنګ یې و. هر چا چې به ولیدی و ډېر ښایسته به یې زیات حیران پاته سو او له ښایسته څخه به یې متاثره سو او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ښایست په شان نه مخکې څوک تیر سوی دی او نه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رنګ غوندې به بل څوک وروسته راسي. او کله چې به پیغمبر اسلام یو ځای راښکاره سو تا به ویل چې لمر راوختی. امام بخاری رحمه الله امام مسلم رحمه الله د حضرت انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر اسلام نه غنم رنګی و او نه یې بې سیکه تک سپین رنګ و. نه غنم رنګی و او نه یې بې سیکه سپین رنګ و. د یو چا سپین رنګ وي خو هغه سپینوالی داسې بې سیکه وي خوند نه کوي. نو حضرت انس رضی الله عنه مبارک وایي چې د پیغمبر اسلام نه غنم رنګی و او نه یې بې سیکه سپین رنګ و بلکې ځلان د ښایسته رنګ یې و. او امام بهقي رحمه الله د حضرت علي رضی الله عنه څخه روایت کوي چې د پیغمبر اسلام رنګ مبارک سپین یو څه سوروالی په ګډو سپین و یو څه سوروالی په ګډو. علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله په حواله د امام مسلم د ابو طفیل رضی الله عنه څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمایي ما پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ولیدی پر مخ د مځکې زما ما سوا بل چا داسې نه دی لیدلی لکه څنګه چې ما ولیدی. یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې څنګه دې ولیدی؟ د مبارک وویل چې سپین ځلانده رنګ یې و نه ډېر جګ و نه لنډی نه ډېر چاغ و نه ډېر ډنګر. دا روایت په علامه عبدالرحمن په خپل کتاب وصف النبي صلی الله علیه وسلم کې راوړي او امام مسلم په خپل صحیح مسلم کې هم ذکر کوي. او امام دارمي رحمه الله د حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمای ما تر پیغمبر علیه السلام زړور سخي او ځلانده رنګ والا بل څوک نه دی لیدلی. او امام ترمذي رحمه الله د ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت کوي چې دی مبارک فرمای پیغمبر اسلام داسې سپین و لکه د سپینو زرو څخه چې جوړ سوی وي. دا روایت امام ترمذي په خپل شمایل ترمذي کې ذکر کړي. او علامه ابو عبدالرحمن رحمه الله په خپل کتاب وصف النبي صلی الله علیه وسلم کې فرمایي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه به ویل چې نیکی په مخ کې نور او رڼا پیدا کوي. یعنی هر څوک چې یو نیک عمل وکړي هغه نیکی په مخ کې نور او رڼا پیدا کوي. نو د محبوب صلی الله علیه وسلم د چهره به څه حال وي؟ د محبوب صلی الله علیه وسلم چهره ځلانده او روښانه و. زه ابو محمد حسن ستر الله عیوبه فی الدارین وایم چې د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د قول تشریح د هغه روایت څخه ښه معلومیږي چې امام نووي رحمه الله په خپل کتاب ریاض الصالحین کې را نقل کوي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې کم کس د یو ښه کار او ښه لارې بنسټ بنیاد کښېږدي تر ورځې د قیامت چې کوم انسان په دې کار عمل کوي او د دې لارې لارویان وي هغه اول کس هغه بنسټ ایښودونکي ته د خپل ثواب سره سره د عمل کوونکو پر سر هم ثواب ورکول کیږي. داسې نه چې د وروستنیو لارویانو ثواب الله جل جلاله ورکم کړي بلکې هغو ته هم پوره ثواب ورکول کیږي خو هغه اولنی کس ته د خپل ثواب سره سره د دوی پر سر هم ثواب ورکول کیږي.
نو اوس که وګورو چې په اسلام کې د څونه ډیرو ښو کارو بنسټونه بنیادونه پیغمبر علیه السلام ایښي دي، لکه لمونځ، روژه، زکات، حج، عمره، ذکر، تلاوت، سخا، رښتینولي، امانتداري، وفاداري، ښه اخلاق او داسې نور ډیر نظامی، کورني، اندروني، بهرني تهذیبي بنسټونه چې پر هره تګلاره په زیات شمیر مخلوق روان ول او روان دي او روان به وي، او پیغمبر اسلام ته د ټولو لارویانو پر سر نیکۍ لیکل کیږي، او هره نیکي د انسان په چهره کې رڼا او نور پیدا کوي، لکه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه چې وویل نو تاسې فکر وکړئ چې د پیغمبر اسلام مبارک د چهرې به څونه نور او رڼا وي. او د دې حدیث څخه یوه بله خبره هم زه راڅرګندوم، هغه دا چې هر څوک چې د یو کار بنسټ کښېږدي، نور چې هر څونه مخلوقات په هغه باندې عمل کوي، پسې را روان وي، هغه اول کس ته ثواب لیکل کیږي. نو دغه زموږ سلسله که د نبی اسلام مبارک د ښکلاو سلسله برخې روانې دي او تاسې ته نشري دي، یا د سیرت النبي صلی الله علیه وسلم برخې ولې روانې دي او نشریږي، او یا د خلفای راشدینو برخې دي، نو دا تر نورو ملګرو پورې هم نشروي. هر څونه ملګري چې بیا دا د نبی صلی الله علیه مبارک د شان او د ذات مبارک او د ژوند سره تړلي معلومات اوري یا محبت په زیاتوي یا عمل پکې، نو د هغو ټولو پر حساب به تاسې ته نیکي لیکل کېږي. او بعضې ملګري داسې وي چې غلط شان نشروي، نو هغه تر ورځې د قیامت چې څه کسان بیا په غلطو باندې عمل کوي، ګناه یې وده ته ور رواني. نو تر دې چې انسان بد شی کوي او بیا سبا د هغه سزا ورکول کېږي او عذاب ورکول کېږي، تر هغه دا دی چې نبوي شان او د نبي علیه صلات وسلام متعلق بیانونه هغه نشر کوي او تر نورو پورې ورسوي، خپله یې واوري، بل ته یې ورسوي او نور تشویق کوي، څو د ټولو په ثواب کې بیا تاسې هم شریک یاست. امام مسلم رحمه الله د حضرت جابر ابن عبدالله رضی الله عنه څخه روایت کوي چې پیغمبر اسلام وفرمایل وما ته انبیاء علیهم الصلوات والسلام را عرض کړل سول، یعنی خدای پاک ټول نبیان راته مخته کړل او پراوی لیدل. نو موسی علیه السلام د شنوعت و خلکو ته سوی و. شنوعت په یمن کې د یو قبیلې نوم دی چې د دې قبیلې خلک میانقده خلک دي، نه ډیر چاغ دي نه ډیر ډنګر دي. نو نبی علیه صلات وسلام مبارک د انبیاو شکلونه موږ تاسو ته بیانوي، وایي په د انبیا چې ما ولیدل نو په انبیاو کې موسی علیه السلام د شنوعه و خلکو ته سوی و، میانقده و، نه ډیر چاغ و نه ډیر ډنګر و. او عیسی علیه صلات وسلام و عروه ابن مسعود رضی الله عنه ته سوی چې دا په صحابو کې یو جلیل القدر صحابي دی. او بیا نبی علیه صلات وسلام وویل چې ابراهیم علیه صلات وسلام و ما ته ډیر سوی، او جبرائیل علیه السلام و دیحة الکلبی رضی الله عنه ته سوی. دا روایت امام مسلم په خپل کتاب صحیح مسلم کې ذکر کوي. او امام غزالی رحمه الله فرمای چې د پیغمبر اسلام د بدن هغه برخه چې والمر او هوا ته بشکاره لکه مخ یا غاړه، نو د هغو رنگ به سپین و، یو څه سوروالی به په ګډ، او د بدن هغه حصه چې په جامو کې به پټه وه هغه به ځلانده تکه سپینه وه. دا روایت امام غزالی رحمه الله خپل کتاب احیاء علوم الدین کې ذکر کوي. او امام غزالی رحمه الله فرمایي چې پیغمبر اسلام وفرمایل چې زه په ټولو خلکو کې و حضرت آدم علیه السلام ته سوی یم، او زما پلار حضرت ابراهیم علیه السلام په ټولو خلکو کې و ما ته سوی دی، هم په بدني جوړښت کې هم په اخلاقي ښکلاو کې. دا روایت هم امام غزالی رحم الله په خپل کتاب احیاء علوم الدین کې ذکر کوي. او شاعر هم د دې په اړه څه خبره کړې ده. شاعر فرمایي ستا سپین مخ بغیر د شال بکله وینم، ستا د حسن خد و خال بکله وینم، په ژوندون می غم د وصل در نه وژني، خوشحالي ستا د وصال بکله وینم. وسوسو د عقل ذهین می مضطرب کړي، اطمینان د زړه د حال بکله وینم، امتحان د انفصال را ستل اخلي،
نتیجه د اتصال به کله وینم خلق وایي عشق زوال د زندګۍ دی زه د دې زوال کمال به کله وینم ستا د حسن افسانې دي چې اورم حقیقت ستا د جمال به کله وینم ستاره د خوشبختي په عروج ده د سپیره رقیب زوال به کله وینم د شعرو لړۍ ډیر وخت داسې وي چې هغه پر ګرانو تشبیهاتو باندې وي او پر ګرانو الفاظو باندې وي که د هر شعر تشریح کوم هغه به بیا وخت ونیسي نو لہذا شعرونه مې دغسې په خپل کتاب کې هم درج کړي څو کم کسان د شعر او شاعرۍ سره مینه لري هغه په خپل فکر باندې په غور د تشبیهات ځین راوباسي او ښه فکر پکې ووایي او خوند ورباندې واخلي او په دا لړۍ کې به هم څه رااخلم نور بیا زموږ بیان هلته داسې دی چې هغه ډیر پاته دی هغه پر ځنډېدو باندې کېږي لہذا د شعرو تشریح څه تېرېږم نور روایت چې وي هغه به په تفصیل باندې درته ذکر کېږي محترم اوریدونکو د نبی علیه صلات وسلام مبارک د مخ مبارک او رنګ مبارک ښکلا تېره سوه او پوره سوه او پر روانو برخو کې به د پیغمبر اسلام د تندي مبارک او داسې د نورو اندامو د ښکلاو بیان پسې پوره کوو اوس څنګه چې وخت پای ته رسیږي تاسې پر پاک خدای باندې سپارم وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین